سلامونه دوستانو د ابوظبي حکومت یو ځل بیا اعلان وکړو څوک چې د امارات ته داخليږي مطلب آلین ابوظبي ته د نورو اماراتو څخه داخليږي نو هغوی لپاره یو نوی قانون اعلان وکړو کوم چې به د دې میاشتې 19 تاریخ څخه پیل کیږي نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې پوره معلومات درکړم چې دا به کوم قسم قانون وي کوم چې پخوا و نو هماغه شانتي به وي که نه په دې کې به بدلونونه راغلي نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړي دوستانو ابوظبي حکومت اعلان وکړ چې کوم څوک د نورو اماراتو څخه مقصد دوبۍ شارجه عجمان او ځینې نور د دې اماراتو څخه آلین ابوظبي ته داخليږي نو هغه به په بارډر کې ای ډي ټیکنالوژي په ترو سکین کیږي هغه نه پس به آلین ابوظبي ته د داخلېدلو اجازه ورکوي کیږي کوم چې به دا قانون د دې میاشتې 19 تاریخ څخه پیل کیږي د ای ډي سکینینګ څه ته وایي دوستانو دا ډیره یو ساده او پرمختللې ټیکنالوژي ده که تاسو فکر کړی وي چې اوس مهال ابوظبي آلین کې شاپینګ مالز یا نورو د ځایونو ته داخليږي هلته درته سکیورټي ګارد یا مشخص کسان یو موبایل مخته ونیسي هغې په ترو تاسو سکین شئ نو سیم همدا ټیکنالوژي به د آلین ابوظبي په بارډر باندې استعمالیږي کم چې به سرحدونو باندې مسؤل کسان ولاړ وي هغه به ستا مخته یو موبایل نیسي هغه کې به سکین کیږي که چیرې ستا نتیجه منفي راغله مطلب نیګیټیو راغله نو بیا به تا ته د داخلېدلو اجازه درکوي کیږي خو که چیرې پازیټیو یا مثبته راغله بیا هلته نږدې انټیجن ټیسټ سنټر دی هغې ته به تالیږي هلته به درنه انټیجن ټیسټ اخیستی کیږي کمې چې نتیجه په 20 منټو کې راځي او دغه ټیسټ بالکل پرې در څخه کړی کیږي که چیرې د دې ټیسټ نتیجه مو منفي راغله بیا هم تاسو کولی شئ چې آلین ابوظبي ته داخل شئ خو که چیرې مثبته راغله په داسې صورت کې کوم څوک چې آلین ابوظبي اوسیدونکي دي هغه به آلین ابوظبي کې کرانتین ځایونو ته معرفي کړي یا کاغذات کوم په ترو چې دی ټریک کیږي هغه به ورچوی کیږي او هغې په ترو به دی ټریک کیږي خو که دغه انټیجن ټیسټ د ښو کسانو مثبت راغی کم چې د نورو اماراتو اوسیدونکي دي مطلب دوبۍ شارجه او د نور نو هغه به بیرته واپس کړی شي مطلب دا چې اجازه به ورنه کړی شي چې آلین ابوظبي ته داخل شي یا هلته کرنتین شي هغه به واپس کړی شي دا قانون د هر چا لپاره دی هغو کسانو لپاره هم دی چې نوي د وطن څخه راځي او هغه چې په داخل د اماراتو کې دي هغو لپاره خو دی هغه ملګري چې نوي اماراتو ته راځي هغوی لپاره هم د قانون دی آیا د ای ډي سکینینګ په هغه صورت کې هم لازمي دی چې ته په الحسن اپلیکیشن کې گرین پاس ولري خو که چیرې ته په الحسن اپلیکیشن کې گرین پاس هم ولري بیا به هم ته په بارډر باندې ای ډي سکینینګ لازمي کوي ای ډي سکینینګ دومره وخت نه اخلي یو څو سیکنډه اخلي او په څو سیکنډو کې درته ریزلټ درکوي د ای ډي سکینینګ دوی ولې پیلوي دوستانو په ابوظبي کې کووډ 19 پیښو کیسونه خورا کم شوي دي او حکومت ادعا کوي چې دغه پیښې چې خورا کمې شوي دي دغه د زیاتو ټیسټونو کولو الحسن کې گرین پاس لرلو وجه ده نو همدې په خاطر چې یاد امارت کې د پیښې د دې څخه اضافه نشي نو دوی دغه ای ډي سکینینګ بیرته پیلوي خو دغه ای ډي سکینینګ پخوا په پرتله خورا آسان دی او دې باندې خرچ هم نه کیږي مخکې به د ټیسټونو کول هغه باندې به د پیسې ورکولې ریزلټ ته به انتظار وي اوس د صحیح سم نشته د ای ډي ټیکنالوژي په ناوخت هلته به یو څو سیکنډه ودرېږي که منفي راغلی نو اجازه به درکوي کیږي او که مثبت راغلی نږدې به انټیجن ټیسټ کوي که په هغې کې منفي راغلی اجازه به درکوي کیږي که مثبت راغلی نو بیا به کرانتین کیږي که د ابوظبي آلین اوسیدونکی وي او که د نورو اماراتو وي بیا به د هغې اماراتو ته لیږي نو فی الحال خو همدا معلومات وو که دې کې کوم نوي بدلونونه سره راتلل هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ نو ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم حال او آباد اوسئ